دا هم د بون ښار د الفتر په نوم باندې یو سیمه ده چې امپکوین نومیږي. وګورئ تاسې وینئ چې د نوي کال لپاره خلکو ډېر مراسم هم په اصطلاح هغه نن شپه دا په ډېرو ښه مراسمو تجلیلوي. دلته خلکو ټولو د خپلو کورونو دپاره هر یو ډېر ښه سیستم جوړ کړی چې بېلابېل باغچې لري، پاک منظم یې ساتي، هیڅ نوع کاغذ یا داسې څه به تاسې ونه وینئ چې دوی چټلۍ جوړې کړې وي. او بل دا خپل مذهبي مراسم چې دا په ډېر ښه توګه سره لمانځي. ډېر پاک او سوتره کورونه، د موټرانو پارکینګ بیل، سړک هر څه سم، او د خلکو تګ راتګ لپاره لارې جوړي. هیڅ نوع یو مشکل به تاسې ونه وینئ چې دوی خپلو د کورونو مخې ته داسې یو شی جوړ کړي چې سړی دې وایي چې والله دغه څه کې نیمګړتیا ده او دا باید وایي. دلته اوس د المان په وخت باندې ساعت شاوخوا 4:30 بجې دي مازدیګر. نن د ډسمبر 21 ده او تاسې به انشاءالله نن ماښام د نوي کال دغه مراسم چې دوی لمانځي دا به مو ووینئ. زه به ټول هم درته ریکارډ کړم او تاسو به وښیم. خو یو شی تاسې مه هېروئ چې زما میډیا در سره سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ، نورو ملګرو ته یې مو وښایاست. زه به تاسو ته د المان د بېلابېلو ښارونو بېلابېلې ویډیوګانې او د بېلابېلو کلتوري، فرهنګي او تاریخي ځایونو ویډیوګانې، پروګرامونو او نور په اړه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړم. انشاءالله یو هڅه دا کوم چې تاسو ته ځینې نورې معلوماتي خپرونې هم په دې برخه کې جوړ کړو او د زما میډیا له لارې هم تعقیب کړئ. زموږ نور همکاران به هم انشاءالله جنوري کې د خیر سره زما سره یو د نور ملګري هم دې برخه کې همکاري وکړي او بېلابېل معلوماتونه به تاسو ته وړاندې کړي. له ما سره اوسئ. د المان اکثره اوسېدونکي خپل المانیان چې دي هغوی د شپې له لوري ډېره کمه انرژي مصرفوي. تاسې وګورئ چې دلته دوی خپل د کورونو ټولې دروازې بندې کړي، یوازې یو کور به یو دغه لګوي، ګروپ لګوي، نور ټول بندې کړي. یعنې ښار هم داسې چې ډېر د سره تاریک وي. تاسې دلته وینئ چې د ټول کورونه تور تاریکه یي. نو دوی کورونه کې ځکه چې دوی پردې راکښته کړي او ډېر کوچني ګروپونه استفاده کوي تر څو پورې ډېره برېښنا استفاده نه کړي. که چیرې دغه کار موږ او تاسې افغانستان کې هم وکړو ښایي دا ډېر ګټور وي د رڼا د ثابتېدلو لپاره.
دا هم د نوي کال د خوښۍ په مراسمو کې دوی هغه اورلوبې کوي چې دلته اورلوبې شروع دي. ټول ښار د دودونه و د اورلوبو بیخي ډېر دغه دی. دغه کښتۍ دي چې نورو هېوادونو ته هم ځي او دې کې مالونه یا اموال وړي راوړي انتقالوي د تجارتي د تیلو او ګازو دې دپاره استفاده کوي ترې. د روتردام بندر نه راځي. د روتردام بندر روتردام د هالند یو ښه صحیح معلومات ورکړي. نورالدین صاحب بند څنګه ځای دی؟ ښه ځای دی؟ والله بند ښه ښار دی، زما خوښېږي. ښه او دا د غور څوکه چې ګوره لرې که رانږدې کړي دا هغه هوټل دی چې په 2001 کې دلته د بند نجسه جلسه وشوله او چې دې ځای نه زموږ د افغانستان یو بد سرنوشت کېښودل شو چې نن یې بدبختۍ لامل دی. ډېر غټ